ایوان ریډلي د امریکایي یرغل تر پیل څو ورځې وړاندې ونیول شوه. مشهوره بریتانوي خبریاله وه. په نیول کېدو یې غالمغال نړۍ په سر واخیسته. هغه وخت د بوش اخطارونه را روان وو او دا پټه له پیښوره جلال آباد ته په برقه کې له یو بدرګچي سره راغلې وه. هغه وخت چې امریکا یرغل شروع کړ دا کابل کې زنداني وه. د امریکایي بمونو ورېدو د بشپړ نظام له لاسه وتو او د ملګرو د ټوټه ټوټه کېدو د باندې نړۍ په اندېښنه کې کړې وه چې د دې ټول وحشت په بدل کې به د ریډلي اوس څه حال وي. چې کله خلاصه سوه دا په خپل کتاب کې یادونه کوي چې د نړۍ د رسنیو مایکونه او کیمرې راته مخامخ سوي. دوی ټولو له ما داسې څه اورېدل غوښتل چې د امریکا یرغل ته مشروعیت وروبخي او نړۍ ته ووایي چې وګورئ امریکا په بشر څومره احسان کړی چې داسې نظام یې له ځمکې جارو کړ. خو ټولو کې یوه پوښتنه پرله پسې تکرارېده چې طالبانو څو وارې تیری در باندې وکړ. وایي زما سترګو ته هغه تورسترګی طالب ودرېد چې کله به ما جامې ووینځلې او په تناب به مې هوارې کړي دی به راغی او خپل څادر به یې زما په جامو هوار کړ. دا وایي کله مې چې د طالب حقیقي څېره ورته ښکاره کړه رسنیو مایکونه ورټول کړل او اوازه ګډه شوه چې ریډلي د طالبانو په زندان کې لیونی شوې ده.